د بهرنی چارو وزارت مخې ته ځانمرګي برید، هدف یې چینایانو کعبه ستانکزی. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په کابل کې د بهرنی چارو وزارت مخې ته چاودنه شوې. له کابله ریپورټونه وایي د بهرنی چارو وزارت مخې ته پر غځېدلي سړک چاودنه شوې. BBC ته یوې روغتیایي سرچینې ویلي د چاودنې له سیمې هلته نږدې جمهوریت روغتون ته 6 ټپیان وړل شوي دي. د فرانسې خبري اژانس په دې پیښه کې 20 کسانو ته د منشوب له وختو راپور ورکړی. په کابل کې د طالبانو د پولیسو ویان خالد زتران دغه چاودنې پخلی کړی او وایي مرګ ژوبله هم لري. یو شمېر نورو ځایي رسنیو او د خواله رسنیو کارکوونکو هم لیکلي چې پیښه کې یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان دي. په خواله رسنیو کې خپاره شوو انځورونو کې هم لیدل کیږي چې یو شمېر کسان هر لور ته پراته دي. سرچینه وایي چې د چاودنې پر مهال وزارت کې د چینایانو طالبانو غونډه روانه وه او ښایي هدف یې هم دوی و. احمد الله متقي چې د طالبانو د بهرنی چارو د وزیر امیر خان متقي ورور دی وایي یو انتحاري هڅه کوله وزارت ته ننوځي خو هدف ته ونه رسید او په دروازه کې د امنیتي مجاهدینو لخوا کشف او انتحاري ځان ته انفجار ورکړ. سرچینې وایي چې چاودنه هغه مهال رامنځته شوې چې وزارت کې چینایانو سره غونډه روانه وه. نجیب ننګیال لیکلي د بهرنی چارو وزارت په مامورینو برید خواشینونکی دی. دا د حاکم رژیم د چارواکو ترمنځ داخلي اختلافاتو او یو بل په خلاف دسیسو ښکاره ثبوت دی. د دې برید اصلي هدف عباس ستانکزی و چې پرون یې د امیر هر فرمان نه منلو ته خلک بللي وو. متاسفانه ملکي مامورین او عام خلک د فاجعې ښکار شو. د بې کفایته رژیم فاجعه چې څومره اوږدیږي وطن هغومره ډېر د تباهۍ خوا ته ځي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.